شروعات کې موږ یو کوچنی خاموش او ډک کلی وینو. په دې کلي کې یو کور ولاړ وي. خلکو به ورته د بد روح کور ویل. هر چا چې د دې کور نوم اورېده د ویر نه به یې زړه رپېده. ویل کېدل چې 20 کاله مخکې یو عالم له خپلې کورنۍ سره هلته اوسېده، خو یوه شپه ټول ورک شول. د هغې نه وروسته څوک کور ته نه دي ننوتلي. په همدې کلي کې یو زړور او ځوان هلک اوسېده چې احمد نومېده. احمد به د نورو برعکس له دې رازونو ویره نه لرله. د ده یو دوست سامي به ورته ویل: وروره، خلک وایي د شپې له 12 بجو وروسته د هغه کور له کړکۍ نه د یوې ښځې چیغې اورېدل کېږي. احمد موسک شو او ویل به یې: شاید څوک هلته اوسېږي، خلک بې ځایه افسانې جوړوي. په زړه یې وکړه چې خپله دا راز معلوم کړي. هغه شپه د جمعې وه. اسمان له وریځو ډک و. باد سخت لګېده. احمد خپله کیمره، څراغ او موبایل واخیست او د کور په لور وخوځېده. د لارې په اوږدو کې د سپو غپا، د پاڼو شرنګ او د زړو ونو سیوري د فضا ویره نوره هم ډېره کړې وه. کله چې دی د کور دروازې ته ورسېده، دروازه په خپله ورو ورو پرانیستل شوه، داسې لکه څوک دننه انتظار باسي. احمد یو ژوره ساه واخیسته او دننه لاړ. د کور فضا د زړو دوړو او زړې چای بوی ډک کړی و. د ده څراغ د دوړو په منځ کې د یوه زړې میز پر سر ورغی چې پکې یو زوړ قرآن پروت و. په همدې شیبه کې د چت له سر نه د یوې ښځې ورو ورو ژړا راغله. احمد سر راپورته کړ، خو هیڅوک نه و. ناڅاپه د ده څراغ بند شو. تیاره خپره شوه. په تیاره کې د یوې سپینې جامې لرونکې ښځې سایه د ده مخې ته تېره شوه. ده چیغه کړه. څراغ یې بېرته ولګاوه، خو هیڅوک نه و. یوازې د چت له کونج نه د یوې ښځې غږ راغی: ته ولې راغلی یې؟ موږ خو آرام پرېښودلی وې. احمد د کور بام ته ور وخوت. د زړو لرګو تر منځ یې یو صندوق وموند. د صندوق له پاسه د یوې ښځې نوم لیکل شوی و: سورایا. کله چې خلاص کړ، یو کتاب او زړې خطونه پکې وو. په لومړي لیک کې لیکل شوي وو: زه سوریا یم. زما مور او پلار ما ته د دې کور نه د وتلو اجازه نه راکوله، ځکه ویل د دې کور لاندې د بد ارواګانو بندي دي. ما د هغو خبره ونه منله. ما یوه شپه د چت لاندې پټه دروازه خلاصه کړه او له هغې شپې وروسته زموږ کور نعلتي شو. په همدې شیبه کې یو سخت باد راغی. صندوق پخپله بند شو. احمد احساس وکړ چې څوک د ده تر شا ولاړ دی. کله چې یې شا وګرځوله، یوه سپینه څېره د سرو سترګو سره ورته نږدې راغله او ورو یې وویل: ته هم زما غوندې د خدای له امره تښتېدلی یې؟ احمد بېهوشه شو. کله چې یې سترګې خلاصې شوې، ځان یې د کلي په منځ کې وموند. خلکو ترې وپوښتل: احمده، ته 3 ورځې ورک شوی وې، موږ ولټولې. احمد حیران شو. د کور په لور یې وکتل، خو هلته هېڅ کور نه و، یوازې یو خالي میدان. ده کیمره خلاصه کړه. په ویډیو کې د ښځې غږونه، د دروازې ټک او خپلې چیغې واورېدې. له هغې ورځې وروسته احمد هېڅکله د رازونو پسې نه لاړو. ده به تل خلکو ته ویل: ځینې دروازې د انسان لپاره نه وي جوړې شوي. د هر راز دروازو پرانیستل د عقل کار نه دی. پیغام: هر وخت د لویانو او د ایماندارو خلکو خبرو ته غوږ ونیسئ. ځینې ځایونه او رازونه د انسان د زړورتیا نه، بلکې د احتیاط ازموینه ده. که د خدای حدود مات کړئ، هغه تیاره به تا هم راګیر کړي.